شریفه زویه تا د اختر پسونه څه نه دي اخیستي دا قربانیان د څه شي اختریان دي بابا خو یو اختری دی یو پسه دی هغه به د اختر په ماښام هم وکړو د کلي به غیته نه کوې مړه چوره یې غیته هم یې هغې بل ورور د دوی زه خو یم یو زما هغه دی دا 3 اختران ځانګه ته 4 اختران وکړه هغه مور د هم یو دوی سرزورګي مور وله ځانګه څه په د هغې غاړې بندي هغې خو هم دا زیور پراته ول ما به ورته وویل لونۍ اختر وکړه دې به اختر نه کوئ په هغې پسې هم وکړه 4 اختره واخله بابا ادې که سرزورګي وه که نه وه سرزورګي هغه غي ستاسې معامله ده تا به اختر ورکاوئ زیور یې پروت وي سونه یې پرته وه تا به اختر ورکاوئ اوس خو نو نه ورکړي زیاته ګښه اختر دی دا د خدای پاک د قبر له نوره ډکې مړه ده او بله خبره دا ده موږ دنیا په تا بخښېږي ده ستا دنیا ده اختر به غیته کوې ته به غاړې خلاصې موږ خو دی لکه مزدران مړه دی اوس بیا جبال خان خطا کوي چوره یې زما غېږه سره خوار سایکل هم نه وي د دنیا غېږه تاو دغه ستا ورور وګټله چوره یې اختر وکړه اختر پر تا واجب دی پر تا ورور ده واجب دی خدای په دغه خبرونه خطا کړي چوره ایله ځان مه دوکه کوه یا بابا د چش دوکه وه ځان ته ورکوو خو معلومه ده چې ما ټکې مزدوران یې مړه مزدوران اختر تا لیدلی څه کوي چوره یې نه یاستئ مزدوران و چوره یې زه درته یم دغوی موږ هم مسلمانان یو درک راکوي چې بس تاسې اختر واجب دی واجب غاړې خلاصې کوئ توبه بابا دنیا ستا ده اوس موږ بیا په دغه باندې په موږ اختران کوي ته خو نه لونی سوی یې بابا تا لونی اوس که اوس دغه درختې له ولم که متاک رامات کړي تر سهاره به د دا وایي ښه بیا تاسې اختیار نه لرئ نه لرو دا باغ چا لګولی دا تا نه دي لګولی خو ما لګولی بیا نو ته یې مالک یې که بیا زه مالک بیا ستاسې اختیار نشته دنیا ګرده زما ده سمه ده بیا به نو زه اختر وکړم یو به وکړم ستاسې به ومنم به ته دی وکړه د پلار د 80,000 روپۍ په کار دی 80,000 روپۍ را برابرې کړه هله سپینه زوی 80,000 روپۍ څه کوې بابا خو زه درته وایم چې د اختر ماښام راغلی زوی به د ورسې دلته پسونه ولیږي په د بازار کې بیا په نه څه ورکوي په 15,000 په 20,000 دوی اختران کېږي بیا سږ کال پسونه هم ارزانه دي تا 80,000 ورښخې که څه غزر چوره دا لاسونه له سترګو رازدی که سترګې په راباسې پیسې مه په کار دي اختر نه په کوم 80,000 روپۍ را برابرې که په کوې څه بابا 80,000 روپۍ 80,000 روپۍ خو ما په ګرد کال نه دي ګټلي بیا د واده خو هم نه بابا بل واده خو د نیت نه دی کړی 80,000 روپۍ څه به کوې سړی چوره یې درته یم خوله مه را سره وهه 80,000 روپۍ را برابرې که بس نو بابا خو اوس تک تیار مې پر دغه ځای درکړم خالي کار خو دغه وکړه خو کار خو راوږي چې په کوې څه هغه لور لیوړمه هغه غریبه ده د اختر کې به یو شی په وکړي هغې لیوړمه د 80,000 روپۍ ورکوم دوی به یو شی په وکړي خور ده بابا د هغې په 3,000 هم ګزاره کېږي یو شی به وکړي جوړه دغه به وي کالي به یې جوړه به سینډل ته کوې بس دا 3,000 روپۍ ورله مړه د دې کار په کېږي د ګرد کالو ټیکه یې نو ما نو نه ده اخیستې مړه د 2,000 دا یې 3,000 دا په دا جیب کې کښېږده 15 واخه خو به دې کاږم مه بابا نه هغه سوالګره نه ده چې 15,000 او 3,000 ورکوې 80,000 روپۍ ورکومه بس رایه که روپۍ راکړه څه یې کوې بابا دونه پیسې ګارې موږ یې په دغه سترګو ګوتو غوي تا ته معلوم سړی چوره یې د خوله مه را سره وهه مزدور یې ګټي په سترګو مزدور ما وسا نه دی لیدلی بس یې روپۍ راکړه بابا ته خبره واوره زموږ په کلي کې اجملنګی څونه سرمایهداره دی په بس کې په غلطي 15,000 روپۍ راوځي هم ولور ته 80,000 روپۍ نه درکړي ته څنګه ولور ته 2 روپۍ ورکوې 80,000 روپۍ راکړه چوره د دنیا اختیار دا معنا وي چې بس بیا له ما سره سمول هغه به منل کېږي دارنګه خو نو نه ده 80,000 روپۍ راکړه اوس څه به کوې بابا ځان دی چل به وکړو زه یم ماټک دی
یو 10,000 روپۍ والا پسه به واخلو یو 2 اخترام به ورسي یو 10 به ستا شي ما تا ته بیا هم درکړو دا 10,000 یو 10 به بیا د عادي هغه وکړو دا 40,000 هغه 80,000 روپۍ خو به نو نه راځي ښځې هدا خوښه ده ما دا معلوموله سړی چې ته ته دوی رښتیا ما ته اختیار راکړی دی که نه دی راکړی و دا د معلومه شوه چې ته د دنیا مالک یې یعنې خوله چلوي بس ته به لاړ سې بس اخترام به واخلې اوس که نه اخلم خدای ذاته په دغه ته نه شي خطا کولی و ابو چوري ته وایه اختر وکاسي ما ته تاسو معلومه ته د دنیا اختیار لرئ اختر ورځ راشي بیا تاسو د دنیا اختیار نه لراسي و زه په شپینه ژیره به دغه څه خبر یم چې څنګه ګټې څنګه راړې اوس ته زما به اته قسمنده یې نه سمه ده بابا وبې خو نه زه ته ستا خوښه ده که یې که نه که بس ما غږ خلاص کړی دی بس کوه بابا کوه